د ښکلاو پسرلی وطنه ای جنتی وطنه اوس دې په غېږ کې د مشوي ازادي وطنه ای جنتی وطنه ای د شهیدو ستورو. دا څه کوې وروره دا څه کوې څال دې جوړ کړی دی دا ډمبر ولې ماته حاجي صاحب خبره چې وچکالي ده کور کې مو برما وچه سوې ده دغه مسلمان اوبه راکوي نو دلته پیپ ښخوم کې پر سړک پیپ تېر کړمه موټران یې راخرابوي. یې مسلمانه د خپل پیپ د خرابېدو غم نیولی یې او د دغه سړک د خرابېدو غم نه یې نیولی چې دغه سړک خرابېږي. حاجي صاحب زه چې هم تا نصیحتونه شروع کړل ځه ولاړ څه خپل کار ته مې پرېږده. ته ګوره وروره ته زما خبره خو واورئ وارې ته ولې داسې کوې مسلمانه او وروره ستا قربان سم ته په دغه خبره چې پر دغه یوه سړک باندې څونه زحمتونه ختلي دي څونه مصرفونه په دغه باندې سوي دي په میلیونه او افغانۍ په مصرف سوي دي ته اوس د یوه پیپ دپاره دا سړک خراب کړې. حاجي صاحب ولې مې حوصله را ختمه ته وا ما کولنګ را واخلې ګرده سړک مې غارې غارې کړي یا مې سړک په شا کې یو مې وي یو نری پیپ دې دلته تېروم تا څه کیسه ځینې جوړه کړله ته دا سړک ستا دی. ګوره ځوانه ته درد مه دروله زه ستا سر په سمه در خلاصوم ته دغسې و دا سړک ته وګوره څونه ښایسته سړک دی خو 2 میاشتې نه کېږي چې در جوړ یې کوي دا چې ته دلته یو پیپ کش کې غار پکې وکاږې سبا بیا بل مسایره ولاړېږي هغه هم پیپ کشي بل یې هم پکې کشي نو دا به کرار دا سړک بیرته خراب شي. هغه شپې و ورځې در په یاد کړه ځوانه چې دا د ورځې به تا د کور کالي نه سوای پرېوړلی د دوړو د لاسه نن ته ورته وګوره څونه خواپاکي ده هم خپل په کور کې وساس ولې هم خپل کالي به د ورځې پرېوړلی شي د شپې به دا ستاسو په کور کې کالي نه پرېوړه کېدل. خو زه په خبر یم ټوله په خبره دغه زما کور دی ما هم دغسې کوله. ګوره یوازې د هغه دوړې نه در ښیم پر دغه سړک باندې به ګوره مریض تاسو پر وخت باندې ډاکټر ته نه سوای رسولی 200 مشکلات نور پر دغه لاره باندې ستا قربان سم لږ چې موږ ته فکر سره وکړو دا یوازې نه زما دی نه ستا دی دا زموږ تاسو د ټولو دی د ټولو د ټول محل دپاره چې ته حفاظت ته دغه سړک ونه کړې زه یې ونه کړم بل یې ونه کړې نو دا څوک دا سړک دا بېرته خرابېږي. او بله خبره واوره ځوانه دا چې ته دلته نری چرۍ پسکې وکاږې خپل پیپ پسکې ښخ کړې دغه ته پوهېږې پر دغه باندې موټران تېرېږي او راتېرېږي لو لاره ده دغه کرار خرابېږي نو خو باره بېرته ولاړه د پخوا کیسه سول بېرته به باره سر ټکوو چې خدای دا موږ څه وکړل اوس یې سر په خلاص وروره. واجي صاحب هغه وخت چې دغه سړک نه و جوړ تنګه نری کوڅه وه دوړې وې ډبې وو مریض به مو رښتیا پر وخت تر ډاکټره پورې نه سوای رسولی کور دې ودان چې زما سترګې دې را خلاصې کړلې ما سړی یو نری پیپ به کاشي کیسه به خلاصوي خو لا ډېر مشکلات مو درلوده که بل څوک دغسې تخریبي عمل کوي زه به در لاس نیسم راګرځوم به نه به پرېږدم چې دا سړکانو چرې خرابې کړي. کور دې ودان الله پاک دې ژوندی لره دغه خبره خو موږ تاسې و خپلو ټولو هغه ښاریانو ته کوو ګرانو ښاریانو تاسې باید دغه سړکان درته جوړ شول تاسې باید داسې ونه کړي لکه دغه ورور چې کوله ګوره سر یې نه و خلاص د سړک په مابینځ کې چرۍ کښله نو بیا خپل کور ته پیپ راوستی د اوبو په خاطر دا خرابېږي دغه زموږ هغه دوستانو ته هم وایي چې کوم دا اوس دا کوڅې چې ورته پخې کړلې نه دي دا غټې کوڅې ورته پخې کړلې دغه خلکو ته هم موږ دغه وایي چې تاسې د کور و مخ ته دغسې یو لښتی مه کاږئ چې یا د اوبو دپاره تاسې د اورب دپاره کوئ یا تاسې یو پیپ پسکې ښخوئ نو دا ډېر غټ نقصان لري سبا ورځ موږ ته بېرته دا نقصان راځي الله مو ژوندي لره خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو هیوادوالو دا پیغام تاسو ته د کندهار ښاروالۍ لخوا وړاندې سو.